منظور پښتین کومه ډیټا چې خپره کړې په دې کې په زرګونه د پښتنو ځوانان ورک دي، مړي ژوندي ورک دي، په زرګونه د پښتنو ځوانان په بوجیو کې اچول شوي، ټوټه شوي، د خپل کور په څنګ کې پرېښودل شوي چې خلکو ته په منځ کې ډار پیدا شي. الریډي په تېرو 15 کلونو کې کومه ډیټا چې تاسو وګورئ په لکاو ځوانان د پښتنو مړه شوي د آی اس آی لخوا. دا بهتره ده چې ته کور کې ناست اوسې، آی اس آی درپسې راشي، لاسونه دې در وتړي، سترګې دې در بندې کړي، بو دې ځي په عذاب. د افغانستان حکومت ته م ووایه، د پاکستان حکومت ته م یو لیټر ولیکه چې وروره پاسپورټ در واخلئ، تذکره در واخلئ. زه د پاکستان خاوره په رسمیت نه منم. شکیب صاحب، ډاکټر شکیب صاحب محترم، تا ته راشي مظاهرې وکړي، جنګونه وکړي په مرمۍ. نه ډاکټر شکیب صاحب، 2 پوښتنې لرم. دا 2 پوښتنې د موبایل چارج نه هم ډېر کم ده. دا اوله پوښتنه دا چې ګیلمن شهید چې ته کله عریضه کړې وه چې افغانیت پاسپورټ ماله راکړي، هغه خو د افغانیت پاسپورټ نه کور او بیا د افغانستان اوسنی نظام داسې نه چې زه اختلاف ورسره لرم یا تکلیف ورسره لرم. د افغانستان اوسنی نظام دا خو د منظور پښتون یا د ده په خصوص د کوم افغانان چې د لر و بر ناره کوي، هغو ته دوی یو رقم ته د کمیونیسټ په ذهنیت باندې ګوري یا داسې ګوري چې دا خلک دي دا د افغانان دي نه. یو خو دا خبره سوله چې زه نشم کولی چې زه عریضه وکړم په دا وخت کې چې په افغانستان کې ډیموکراسي نشته. دویمه خبره دې ته راځم چې زه دا غوره نه بولم چې زه خپل کور پرېږدم، زه خپله خاوره پرېږدم پاکستان ته. نو که چېرې زه دا خاوره پرېږدم، دا کور پرېږدم، نو زما په جای به یو پنجابی راځي، زما کور به نیسي. اوس دا د غزا خلک، زه تا ته یو خبره، دا د غزا خلک کور ولې پرېږدې؟ ته خپل کور د لوی افغانستان حصه نه بولې؟ نو خو هغلته تاسو دا غواړئ چې په ما باندې، تاسو یو ورور یم، په ما باندې ظلمونه وسي، نور ما وهل ټکول وسي، لکه څنګه چې زما مشران ووژل شول، دغه رقم ته دا نور ځوانان هم ووژل شي، موږ قربانیان ورکړو. څونه مشران دې ووژل شول؟ تر 80 زیات ووژل شول. ما ته یو شی تر ټولو مهم دی چې د پاسپورټ غوښتنه یې کړې وه ګیلمن. ځکه د تاریخ پرېښود، دا په مبارزه پوهېده، دا په ډیپلوماتیکه مبارزه پوهېده، دا په ریولوشن پوهېده، دا په نړیوالو قوانینو پوهېده. او تاسو یو غټ مثال دی د ما لپاره. شکیب محترم، خو تاسو هغه هم د افغانیت صحیح زده کړي، ولې چې هغه هم د پاکستان ما چېرته زده کړی؟ ما ګیلمن ته چېرته ویلي چې دا افغان نه دی؟ ما ته ځکه افغان و چې په جار یې ویلي چې نه مې د پاکستان پاسپورټ پکار دی، نه مې د پاکستان تذکره پکار ده، چون زما شناخت، زما تذکره او پاسپورټ دی. لاړ د افغانستان. تاسو به د ګیلمن یوه ویډیو کتلې وي، ډېر زیاته دی په پاکستان په جیلونو کې ډېر ظلم ورسره شوی، د هغه به دی وایي چې زه پاکستانی یم، د پاکستان په هکله به مبارزه نه کوم، نه بعدها او دا لس کیسې وکړلې جلا جلا. آیا دا په کوم اساس باندې دا خبرې وکړې؟ تاسو دا معلومېږي چې دا خبرې ته ولې وکړې؟ دا خو هر کس ته معلومېږي چې په ده باندې ظلم ډېر وشو، دی وویشتل شو. نو تاسو دا غواړئ چې دا موږ چې کوم نون وایلنس مبارزه شروع کړې ده، که منظور احمد پښتین ده، که دا نور سیاسي مشران دي، تاسو دا بولئ چې موږ د دې څخه یو سټیپ بل واوړو او خپل ځان وایلنس ته واړوو چې زموږ ټکول وهل نور هم ځای شي، حالانکې موږ په لاس کې څه لرو نه چې که د جنګ وکړو یا وجنګېږو د دوی په ضد باندې. خو لکه څنګه چې زموږ مشران وایي کله چې افغانستان زورور شو، افغانستان پیاوړی شو، موږ به ناست یو، دا لاس به مو داسې په سینه باندې ورته درولی وي، داسې دی دا وکړئ تر اټکه پورې، موږ به دا لاس په سینه باندې ورته نیسو، دې سره به تابعداره یو. خو اوس موږ یو قوت نه لرو، موږ داسې اسلحه نه لرو، موږ د جنګ هغه نه لرو. نو دا خو نو مه کوئ چې د افغانیت څخه سره موږ وباسئ د پاسپورټ ته یو 2 ورقو په اساس باندې. اوس که زه پاسپورټ د پاکستان ولرم، ولې چې زه ځم پنجاب ته هغلته خپل کاروبار کوم پاکستان په پاسپورټ باندې، زه حج ته ځم، او که چېرې زه حج په افغانستان ته ورسم، آیا تاسو ما ته د افغانستان پاسپورټ راکولی شئ؟ ګوره ښه جلال صاحب، ما خو ډېر مثالونه درکړه، خو تاسو زه نه پوهېږم هغه مثالونه ولې د پامه غورځوئ. زه دا وایم چې د پښتون بچی که نن وایلنس مبارزه هم وکړي وژل کېږي،
که وایلنس مبارزه مو کې وژل کېږي. زه به په پښتو وایم چې دا خلک عام هم پوه شي که چېرته د پښتون بچی فیزیکي مبارزه وکړي، جهاد وکړي، ووژل شي، دا ورته بهتره ده د دې په ځای چې په پاکستان کې په نن وایلنس یا پرته د جنګ نه پاکستان آرمي راشي او قتل عامي کړي. کله چې تاسو د منظور پښتون، تاسو د منظور پښتون لاروی لکه لاره فالو کوئ، زه نه فالو کوم، اما زه د منظور پښتون ټول قوانین، ټولې کړنې تاسو داسې نه منم چې زه ترې خبر نه اوسم. وایي منم ورور، زه یې ګورم، زه یې لولم، زه یې مطالعه کوم. زه یو ځل بیا تاسو ته وایم، یو ستاسو عاطفه ده، زه هغې ته احترام لرم، احساسات مو دي، ورته احترام لرم. یو د ژوند ریالیټي ده، یو د ژوند حقیقت ده. د ژوند حقیقت بیل څه وایي، تاسو بیل څه وایي. زه یو مثال در کوم. منظور پښتین کومه ډیټا چې خپره کړې، په دې کې په زرګونه د پښتنو ځوانان ورک دي، مړي ژوندي ورک دي. په زرګونه د پښتنو ځوانان په بوجیو کې اچول شوي، ټوټه شوي، د خپل کور په څنګ کې پرېښودل شوي چې خلکو ته په منځ کې ډار پیدا شي. الریډي په تیرو 15 کلونو کې کومه ډیټا چې تاسو وګورئ، په لکاو ځوانان د پښتنو مړه شوي د آیسای لخوا. دا بهتره ده چې ته کور کې ناست اوسې، آیسای درپسې راشي، لاسونه دې در وتړي، سترګې دې در بندې کړي، بو دې ځي، په عذاب دې کړي، د ګیلمن شعرونه تاسو ولولئ او د هغې نه وروسته دې ووژني، یا دا بهتره ده چې ته د جنګ په میدان کې مړ شي. دا زه تاسو پورې پرېږدم. زه خپله یو شی بقن مې، زه خپله هېڅ چی شی نه وایم. دا تاسو قضاوت وکړئ. که تاسو په دې کې خوشحاله یئ چې نن وایلنس نه مړه شئ او همداسې مړه کېږئ او ووایئ چې مونږ که پاکستان آرمي مو وژني، که مو مړي ژوندي ورکوي، که مو لاسونه کوي، که مو بېعزته کوي، که مو ناموس ته زیان رسوي، که مو اولادونه له منځه وړي، خو مونږ د پاکستان ظالم او جابرو کفري هیواد او قانون ته تسلیم یو. خو مونږ یو افغانان، مونږ یو پښتانه، ولې د لوی افغانستان دپاره مونږ فیزیکي وار نشو کولی؟ مونږ راځو وایو چې زنده باد افغانستان، زه افغان یم، چې ایسای راشي په تندي مو وولي، بېرته تښتو. که دا ستاسو مبارزه یي، ګډ فوقالعاده ده، کیپ اټ اپ. زه هم نظر یم. دومره خبره